مکتوب نمبر 25 جلد دویم بدی بیان کې چې کم عمل د شریعت مطابق کیږي دا په ذکر کې داخل دی اگر چې خرید او فروخت ولی نه کم کار چې د سنت او د شریعت مطابق وي نو د دې ثواب دا سره لکه د الله ذکر چې څوک هغه دنیوي لین دین ولی نه وي خواجه شرف الدین حسین رحمت الله علیه طرف ته امام ربانی رحمت الله علیه دا خط لیکلی دی امام ربانی سے فرمائی الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اغا مبارک خط کم چې زما فرزند عزیز مولانا عبدالرشید او مولانا جان محمد پلاس باندې را لګلیو ما تر رسیدو او تا چې ما ته کومه تحفه نظرانه را لګلې وغه پیسې مر رسیدي الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکړي او تاسو د روغ صحت می چې وره نو ډېر خوشاله شو اے بچیا د فرصت او د صحت او د اوزګار د وخت غنیمت وګڼه نن صحت هم دی فراغت هم دی دا ډېر لوی غنیمت دی چې سړی بیمار شي یا خدای مکه کور کې وتلویه بیماری شي یا بل یو مسله شي سړی ذکر ته بندګۍ ته وخت نه مومي د دنیا خډیر لوی مسلې خدای مکه سړی په دشمنی وړي په قید کې گیر شو جیل کې گیر شو نو دلته بیا سړی دی وخت پسې ارمان کوي نو امام ربانی رحمه الله فرمای چې د فراغت او د صحت د موقع غنیمت ګڼل پکار دي او تمام اوقات ذکر الہی کی مشغول اول پکار دي چې سړی په ذکر کې مشغولي کم کار چې د شریعت غرا مطابق موافق کیږي دا په ذکر کې داخل لې اگر چې خرید او فروخت وي اغستل خرصول وي نو تمام حرکات او سکنات په دې کې د شرعي احکام او رعایت ساتل پکار دي د لپاره چې ټول ذکر شي ځکه د ذکر مفهوم دا دی چې غفلت لري شي نو تمام افعالو کې اوامر او نواهی مد نظر ساتل پکار دي چې د الله احکام سری او سنت منی شویو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سشری او خلاف سنت سری په دې صورت کې د امر او د نهي غفلت بم لري شي او دوام ذکر الہی به حاصل شي دا دوام ذکر حضرات خواجگانو د یادداشت نه جدا دي هغه یادداشت صرف باطن پورې دي یادداشت چې کوم اصطلاح د خواجگانو قدس الله تعالی اسرارهم او د دې دوام ذکر اثر په ظاهر باندې وي اگر چې دا ګران دی وفقنا الله سبحانه وإياكم بمتابعة صاحب الشريعة عليه وعلى آله الصلوات والسلام والتحية الله پاک دی موږ تاسو ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت تابعداري را نصیب کړي